د میدان وردګ ولایت پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ریاست د یو خیریه بنسټ سره په ګډه همکارۍ د دغه ولایت لا 300 زیانمنو او اړمنو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. د پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ملي ادارې د چتر لاندې د خیریه بنسټ سره په هماهنګۍ نن 300 هغه متضررینو او غریبو خلکو ته توزیع کوو چې په هغه کې 4 قلمه مواد زموږ د ادارې د خواسته دي او 6 قلمه مواد د خیریه بنسټ د خواسته دي. سیلاب د یاد ریاست مسؤلین وایي د مرستو ترڅنګ یې په بیلابیلو ولسوالیو کې رغنیزې او د سیندونو د بستر پاککارۍ پروژې پیل کړي دي چې ډیره یې بشپړې او پر نورو کار روان دی. نو موږ انشاءالله وقایي کارو ته ډیره ترجیح ورکوو ځکه چې اوس موسم یخ و او چې د موسم سره برابر سي موږ به واقعي پروژې ډیرې عملي کوو انشاءالله په ټولو ولسوالیو کې شروع کوو. بعضې ځایونه اوس هم شروع دي انشاءالله په راتلونکي کې به هم جریان ولري. زیانمن او مرسته اخیستونکي له اسلامي امارته خوښ دي چې ستونزو ته پر وخت رسیدنه کوي. دوی غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې لا زیاتې بنسټیزې پروژې پلي کړي.